موږ چې کله هم د یوټیوب لینک راوخلو په خپل فیسبوک کې واچو نو ډیر دوستان په کمنټ کې وایي تاسو دا کار پیسو ته کوئ ولې نه دغه لینک تاسو دا ویډیو ډایرکټ فیسبوک کې نه اچوئ ورونو خویندو زه به تاسو دا ووایم چې د ملحدینو یو دا پلان دی چې څنګه وکولی شي د عوامو د دعوتګرانو ترمنځ کې اختلاف جوړ کړي د علماو ترمنځ کې اختلاف جوړ کړي تر څو پورې وکړي دوی د علماو نه لرې کړي د اسلامي شخصونو پسې نفرت جوړ کی بیا هغه نه بعد یو چې خپل کار پې وکړي خو دا موضوع به زه جواب کوم انشاءالله دکې درې دلیل دي چې ولې موږ دا لینک د یوټیوب نه اخلو فیسبوک کې اچو خو یو هم پیسو دپاره نه دی دې پوه شئ اول دلیل موږ همدا ویډیو فیسبوک پیج کې مخکې نه اپلوډ کړی وي فیسبوک پیج ډیلیټېدی شي هر وخت کې فیسبوک دا فیصله کولی شي ستا پیج ډیلیټ کړي نو بیا خلک ورسره ډیلیټ شول نو موږ څه شی کوو د یوټیوب لینک هم پکې اچوو چې دا خلک یوټیوب کې هم ځان سبسکرایب کړي هلته موږ سره وي که یا نه فیسبوک پیج ډیلیټ شو نو یوټیوب کې دوی موږ سره وي انسټاګرام کې به وي تاسو کولی شئ زما یوټیوب لینک وګورئ یوټیوب چینل وګورئ انسټاګرام وګورئ انشاءالله راشئ هلته تاسو خپله هم مختلف موادو نه ګټه واخلئ دویم دلیل چې کله ستا یو ویډیو په یوټیوب کې وکتل شي نو یوټیوب یې نور خلکو ته ښکاره کوي یوټیوب 100% بهتره دی نسبت د فیسبوک نه دعوت او د نورو مسایلو دپاره دریم دلیل همدا دی چې موږ غواړو دغه اودینس چې کوم ملګري دي دوستان موږ سره دي هغوی تقسیم کړو که زموږ یو پیج یو چینل ډیلیټېږي نو بل ځای کې موږ سره وي اوس راځو پیسو باره کې خبرې کوو ورونو خویندو که تاسو وایئ چې یوټیوب دپاره موږ لینک اچو ځکه چې هلته تاسو یوټیوب ویډیو وګورئ موږ ته پیسې ګټو دا یو غلط معلومات دي زه حتی کولی شم په همدې فیسبوک ویډیوګانو باندې اعلانات واچوم لیکن تاسو به هیڅ کله هم زما ویډیوګان اعلان نه وي لیدلي ځکه زه د فیسبوک او د یوټیوب پیسو ته محتاج نه یم ثم الحمدلله ما بار ویلي دي چې تاسو کولی شئ هر کال په اخره کې په جرمني کې فینانسم ویب سایټ ته ورشئ بل ته ورشئ او زما انکم ټول وګورئ زه څومره پیسې ګټم زما شرکت څومره پیسې ګټي کوم چې جرمني دولت سره ثبت دی همداسې الحمدلله نور کاروبارونه زه د فیسبوک د یوټیوب پیسو ته محتاج نه یم کیدای شي یو سړی وي ما ته دا 100 دفعې ډېره مهمه ده چې زما یو اسلامي پیغام یو سړی ووري نسبت د اعلان نه دویم موږ په اکثر ویډیوګانو باندې اعلان بند دی بعض ویډیوګان چې موږ بیکګراوند نشي اچولی هلته اعلان چلان وي بلکې ته اعلان نه پیسې هم ګټې پیسې څنګه یوټیوب ګټل کېږي یا فیسبوک کې چې کله څه ویډیو وي ویډیو باندې اعلان راشي هغه اعلان 80% یوټیوب اخلي 10% یوټیوب اخلي یا 40% شپېته تا ته درکوي د باندې ته پیسې ګټي په اسلامي ویډیوګانو مې اعلان نشته دی او بل زه شخصا کوشش کوم چې اعلان نه وي وجه دا چې زه غواړم په حجاب باندې خبرې کوم هلته بې حجابه ښځه راشي دا صحیح خبره نه ده بعضې ورونو اعلانات پرېښي دي او ته کولی شې چې بند کړې ته اعلانات بند کړې چې کوم اعلان باید پرېږدې کوم یو پرې نه دی حتی ما ډېر زیات بند کړي دي او اکثر یعنی زما په ویډیوګانو کې تاسو فیسبوک هېڅ کله اعلان ونه ګورئ که زه اعلان اجازه لرم چې اعلان پکې واچوم پیج مې مونیټایز دی هر څه برابر دی لیکن زه اعلان پکې نه اچوم اوس راځو دې دپاره خبرې کوو دغه ځای کې لږ زره زه د ملحدینو نه د سیکولرانو نه چې زما دا بعضې ورونه ځان سره په غلطه لاره وړي دوی نه زه پوښتنې کوم زه لاړم دې موضوع باره کې ویډیو باره کې ما ریسرچ کوم مې کیدای شي همدا پوښتنې دوی نور خلکو نه هم کوي ما د فریاد دریا پیج وکتو هیڅ چا هم د یوټیوب لینک لاندې هغه نه ویل ته پیسو ګټلو دپاره دا کار کوي او تاسو ټول مولیان داسې هسې او بلا 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 هیڅ چا نه ویلي لاړم د یو بل میوزیشن پیج مې وکتو دا چا نه ویلي کرکټر پیج مې وکتو د فری فایټر پیج مې وکتو لاړم د یو مشهور سنگر پیج مې وکتو د ټي وي د مسؤلیتونو پیج مې وکتو چې کوم خبرنګاران دي لیکن یو په کمنټ کې هم دا نه ویلي لیکن ولې تاسو ته زور درکوي چې کله یو داعي د اسلام د اسلامي ویډیو په یو فیسبوک کې اچي تاسو ته بیا زور کوي یو پیسو دپاره کوئ دلته رذالت ښکاري دا رذالت د ملحدینو ښکاري تاسو ته د باندې فکر وکوئ ځکه د دوی خیاست څه شی دی دوی نشي کولی چې زما د جوابونو زما د کوم ویډیوګانو جواب راکړي د دوی چې کوم نظریات زه رادوم د دوی چې کوم هغه فکرونه زه رادوم په خلاف کوم ویډیوګان جوړوم د هغوی جواب دوی سره نشته دی فقط په څه شي دوی تهمت لګولی شي هو دا کار دا پیسو دپاره کوي ای زما ورور خور زه الحمدلله تقریبا 50 نه ډېر کارمندان لرم ته په دې پوه شه چې زما 50 ډېر کارمندان د یوټیوب معاش نه زه پیسو نه زه کولی شم معاش ته ورکړم د دوی مصارفات ورکم د دفتر مصارفات ورکم الحمدلله زه هندوستان کارمندان لرم چې هغوی څونه پیسې ورکوم د هغوی پیسې په دې ډول باندې ورکولی شم دا ډېر یو غلط فکر دی همیشه دپاره که زه هم ګټم که حلال دي الحمدلله همدې کې ستاسو مشکل څه شی دی بهتره څه شی دی ورونو خویندو چې دا ملحدین دا سیکولران دا چې کله د یو کمنټ کوي
نو تاسو باید یو عقلي جواب ورته ورکړئ، نه چې لکه بیزو غوندې د هغوی چې څه وي هغې تعقیب کړي او مخکې لاړ شئ. د ملحدینو د سیکولرانو مثال د مچانو غوندې دی، دوی ګرځي بنګ 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 ګرځي، بیا آخر په هغه ځای کیني چې کوم ځای دوی ته ګنده ښکاري. نور دوی هیڅ نشي پیدا کولی د اسلام دعوتګران په خلاف، فقط تهمت پې لګي هو دا د پلانکي جاسوسان دي، هو دا د پلانکي جاسوسان، هو کیدای شي دوی دروغ وي. ورو آیات زه حدیث تاته وایم، راشه غلط مې ثابت کا، زما دلیل غلط ثابت کا، راشه زما بحث غلط ثابت کا. ته فقط په دې باندې غواړې ما کم راولې چې دا پیسې ګټي په دې لاره باندې. دلته ډېر سخت بېچارګي احساس کوم ستا طرف نه، نور کوم لاره ته پیدا نه کړه چې ما باندې تعرض وکړي، په اسلامي دور باندې تعرض وکړي، فقط دا لاره پیدا کړه. ورونو خویندو په دې باندې انسان پوه کړي، اقسم بالله چې یوم د پیسو دلیل نه دی بلکې دعوتي دلایل وي په ده باندې. ځکه موږ یوټیوب او د انسټاګرام لینکونه شریک کوو، که موږ غواړو پیسې وګټو یا په اعلانات واچو ویډیو کې موږ فیسبوک کې مچولی شو. امید لرم چې دا پوښتنه ستاسو جواب شوي او خوشحاله او آباده ژوند لرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.